بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافت ورډ ته. نن به دا یاد کړو چې څنګه موږ وکولی شو په یو مایکروسافت ورډ پروګرام کې یو پیشنهاد جوړ کړو یا ډیزاین کړو. نو د دې لپاره چې تاسو یو پیشنهاد جوړ کړئ نو تاسو باید لږ شانته معلومات ولرئ د پیشنهاد په باره کې. نو لومړی د پیشنهاد د جوړولو په خاطر باید لومړی دا ده چې پیشنهاد ته یو کالم پکارېږي، بل چې د تاریخ ته پکارېږي، بل چې د احکامو ته پکارېږي، او بل لومړی د ټایټل لپاره، او بل چې د موږ د درې یعنې درې هغه موږ ته پکارېږي 3 کالمه. نو د دې لپاره لومړی موږ راځو په لومړي کې موږ لیکو پیشنهاد. که چېرته غواړئ د تاسو ټیبل یعنې راسته طرف ته هم واړوئ نو هم تاسو کولی شئ چې په رایټ کلیک وکړئ او راسئ ټیبل پراپرټیز ته، او پراپرټیز کې ورته رایټ ټو لیفت که چېرته غواړئ دا پښتو ته واړئ دا وروسته له خیره موږ وایو. خو اوس راځو زموږ موضوع دا چې څنګه یو پیشنهاد موږ په ورډ پروګرام کې ډیزاین کړو. د هغه لپاره راځم لومړی خو په لومړی رو کې لیکل شوي وي چې پیشنهاد، زه به یې بدله کړم، پیشنهاد، او په دویمه کې تاریخ لیکل شوی وي، تاریخ، او په دریمه کې لیکل شوی وي احکام. دم سنټر ته راوړم اوس، او دا نور هغه چې دي دا خو کلمزه ته دته هغه ورکوم چې دا دومره د پیشنهاد لپاره چې مطلب بل هغه ته ونوځي همدومره کفایت کوي. نو لومړی خو دلته تاسو دا به د هغه لږ غږوو، د روګانې زه به دا رو لږ سره کړم چې بیخي ډېر هغه ښکاري. راځم دا انتخابومه، دا چې کله مې انتخاب کړ نو راځم دته دا یو بولډومه، او بل چې دا سایز یې لږ غټومه، دومره خو نه، خو دومره انشاءالله صحیح ده. بل چې دغه کالمونه د تاریخ لپاره باید کوچنی وي، لکه تاریخ دومره هغه نه ده چې دومره غټ هغه ورکو. بل د تاریخ دغه هغه مونږ داسې مطلب دغه ټکسټ ډایرکشن یې چې ده په دې ډیزاین غواړي یا هم په دې ډیزاین غواړي. زه غواړم په دې ډیزاین، او ورته غواړي لیکنه دې په کوم ته هغه وي، ورته هم په هغه کې دې وي. بل دا ټول انتخاب کوئ او راسئ دا په سنټر ته راوړئ، سنټر ته. نو تاسو کولی شئ چې دا لږ ظریف پورته هم کوئ چې بیخي بد ښکاري. بل چې دا اوس تاریخ هغه کډ ورډ راغی نو تاسو باید د ده راسئ د سایز لږ کوچنی کوئ چې بد ښکاري. نو اوس صحیح شو، اوس هغه تاریخ هم ډیزاین هغه شو او پیشنهاد دا ولیکل شو. اوس که غواړئ دا بعضې پیشنهادونه دلته یو شیډو غوندې لري نو د هغه لپاره به تاسو راسئ هم ته هم کې به دلته راسئ یو شیډو غوندې ورکئ. نو تاسو داسې صحیح ده، داسې یو شیډو ورکوئ. که چېرته غواړئ دغه دوه سایز دې غټ وي، مثلا 14 دې وي او د ده دې هم نو 14 وي، دا هم تاسو هغه کوئ، راسئ یو هغه غټ کوئ چې بد ښکاره نه شي. نو تاسو کولی شئ چې دا تاریخ خانه لږ نوره هم کوچنۍ کوئ چې بده ښکاره نه شي، داسې. ښه، اوس نو د پیشنهاد لپاره خو باید هغه موجود وي چې دا پیشنهاد چا کړی ده او له کوم طرفه شوی. نو تاسو به راسئ دلته په پوټر باندې به کلیک کوئ. تاسو چې دلته پوټر ته راسئ نو دلته به تاسو هم کې به تاسو رایټ هغه کېږئ، بیا به سنټر ته راسئ. کله چې سنټر ته راغلی نو دلته به لومړی پیشنهاد اوس کوم حکومت ده، د افغانستان اسلامي امارت. نو په سر کې شرط دا ده چې افغانستان اسلامي امارت نوشته وي، د افغانستان اسلامي امارت. او بل دا پیشنهاد چې دا کوم ځای ته کې د لوړو زده کړو وزارت ته. او بل چې دا د کوم ځای لغمان پوهنتون نه، لغمان پوهنتون څخه. ښه، بل اوس به راشئ دا د سایز به لږ سره
غټ کړئ تاسې بولډ به هم کوئ او بل چې د سایز یې لږ غټ کړئ کله چې سایز هم غټ کړئ نو تاسو به اوس راسئ د هر یوه لومړی خو به افغانستان هم دومره صحیح د سایز یې 20 کې خو دغه د دو سایز به لږ کوچنی کوئ مطلب 18 د ده به 18 صحیح او دا د دو سایز چې ده د فانټونو سایز راسئ د 14 دا به 14 ته راولئ که چېرته غواړئ چې دا ټول کنټرول ای او د ده دا ډیزاین غواړئ به هیچ زر ته راولئ نو بیخي به ښه سي بل تاسو اوس د هیډر او فوټر دغه فاصله چې ده لږ زرې هغه ده تاسو غواړئ چې لږ یې پورته بوځئ چې بیخي بد ښکاري تاسو کولی شئ دا پورته بوځئ نو دا اوس سم شو نو دلته تاسو دا اوس یو پیشنهاد تاسو ډیزاین کړئ نو تاسو کولی چې لوګوګانې هم دلته راوړئ یا پیشنهاد کې شرط دی چې پیشنهاد باید شماره هم ولري لکه که چېرته ته غواړې دلته اوس شماره ولیکې دا به تا ته لږ هغه یې چې ته اوس دلته راځې دلته فاصله ورکوې دلته شماره لنډ هغه یې دا ده چې ته راسې انزرټ ته انزرټ کې شیفت راسې او بل دجې نه ټکس باکس واخلي یا هم دلته راسې دجې نه راسې دا ډرا ټکس باکس ته او دلته ورته هغه وکړې چې نمبر یا شماره ورته لیکي یا نمبر لیکي چې دا پیشنهاد څویم پیشنهاد ده مطلب چې دغه مربوطه ارګان نه کوم پیشنهاد کیږي دا څویم پیشنهاد ده نو دلته به ته ورته هغه پیشنهاد شماره ولیکې شماره نو هغه شماره به ته ورته لیکې چې هر څو شماره وه نو ته به هغه شماره هم ته دلته لیکې بل اوس دلته خو ته غواړې چې دغه د شیف هغه څنګه د آوټلاین یې څنګه راغلی دا باید ایسته سي ده باندې کلیک وکړه او راسه د شیف فارمټ ته دلته راسه شیف آوټلاین ته شیف آوټلاین نو آوټلاین واخله نو تاسو به هغه آوټلاین لرې سي دلته خو شماره هم صحیح ده نو دلته شماره ورته لیکي او درې هغه تاسو خپل هغه ده راځئ د باندې کلیک وکړه او دا چې دا لږ زری بولډ هم که کنټرول بي بولډ شارټکټ ده دا کنټرول بي بولډ شو بل چې دا اوس دلته باید تاریخ هم راغلی وي نو تاسو کولی شئ چې انزرټ ته راسئ او دلته هم یو ټکس باکس واخلئ دا هم یاد ګڼئ چې همیشه په ورډ پروګرام کې یا بل پروګرام کې داسې ځای کې تاسو لیکل غوښتل چې هغه ته لیکل نه کېدل نو بیا ټکس باکس نه ګټه اخلئ نو ټکس باکس ډېر ښه طریقه ده اوس راځم دلته هم دا لیکل ته دلته زه دا لږ سرې پورته کړم چې د سره یو شی راسي دلته کولی شئ ته تاریخ ورته ولیکه زه راځم دلته راټ ته راشه او دلته ورته ولیکه تاریخ دلته به خپل مربوطه تاریخ ورته ولیکې نو اوس دلته ګوره دا هم یو آوټلاین لري دلته که غواړې آوټلاین ایسته کې راسه فارمټ شیفت او دا شیفت آوټلاین ته راسه او دلته نو آوټلاین ورته ووهه نو تاسو چې اوس وګورئ نو تاسو سره به یو مکمل پیشنهاد جوړ شوی وي دلته ګوره دا ولې دلته کته راغله نو تاسو به داسې وکئ چې دلته راسئ دلته ودرېږئ لږ بره لاړ سئ او بیا لږ دلته راسئ زه به بره لاړ سم تاسو سره ګوره اما یو صفحه پیشنهاد اوس تاسو کولی شئ دا راسئ سیو یې کړئ هر ځای کې چې تاسو سیو کول غواړئ هلته یې سیو کړئ راسئ فایل مینو کې موږ سیو ویلو چې که چېرته موږ یو فایل غواړو سیو کړئ راسئ فایل مینو ته او بیا سیو ته راسئ کله چې سیو ته راسئ دا غواړئ چېرته سیو کړئ زه ورته وایم د سپیسي کې کوم ځای کې سیو کول غواړئ نو بیا د سپیسي نه به راسئ چې هر ځای کې ته سیو کول غواړئ پیشنهاد څوم نمبر پیشنهاد د شماره ورکړئ نوم هر ځای کې ته چې دلته د هغه ورکړئ هغه خپل ټایټل ته باید د فایل نوم ورکړئ فایل نوم دی نو دلته راسه ته دا چېرته سیو کول غواړئ زه ورته وایم د سپیسي ته راسه د سپیسي کې دلته او بیا راسه دلته افیس پروګرام د لیټ فایل ته او دلته راسه ورډ د ځای کې اوس دلته ورته هغه کوي چې هر ځای کې اوس دلته ته راغلی دلته سیو کېږه دا اوس پیشنهاد په نوم سیو شو نو دا و د پیشنهاد جوړول نو هیله لرم چې یو څه را سره زده کړي وي نو دعا وکړم یاد ساتئ نور هم په لوی الله متعال سپارمه ښه وخت ښې چارئ